قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ریاض احمد او تاسو ګورئ سوات ون نیوز دی وخت کې را سره اسسټنټ کمشنر بحرین را سره موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو کوم چې د یتیمانانو کم تنظیم جوړ کړی دی حذیفه د دې په باره کې ودونه معلومات کوو چیرې ایزي صاحب د دوی سره څومره تعاون کولی شي او تر کوم وخته پورې به ایزي صاحب د دوی سره تعاون کوي. دا کوم پروګرام چې نن وشو دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داسې چل دی چې دا تنظیم چې کم جوړ شوی دی د دې ماته نن اهمیت معلوم شو چې دی یتیمانانو بچو ته او د دوی په سر باندې دی چا لاس نشته. دې تنظیم دی 12-15 کسانو ته پیکیجونه ورکړل او دوی د دې انتظام وکړو. انشاءالله آینده دپاره به زما د دوی سره بلکل شانه بشانه به زه ولاړ یم او دلته کې چې زما سره څومره هم سر راځي نو زه به په دې کې د دوی حصه کوم. د دې دپاره چې دا زما د سب ډویژن یتیمانان دي دا کار زما و خو دا ده واغستو نو زه دې اپریشیټ کوم چې یاره ده دا دونه غټ سټپ واغستو او نن زما په نوټس کې دا خبره راله. انشاءالله آینده به زه په دې کې برپور د دوی سره شانه بشانه ولاړ یم او زه به چې کم دی نو د دوی سره مکمل امداد کوم. مینوالو را سره د دې تنظیم چیرمن حذیفه هم موجود دی. د ده سره هم په دې حواله خبرې اترې کوو. حذیفه راته ووایه چې نن تاسو څومره ماشومانو د اختر کپړې او نور کم سامانونه ورکړي دي؟ او زه د ټول نه مخکې خپل اسسټنټ کمشنر ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه موږ له خپل دومره قیمتي وخت راکوم. د دې نه بعد زه ما د ارپنز له 12 پیکیجز تیار کړو. په دې کې د دوی جامې دي وغیره نور هم د اختر شیزونه دي. نو ما یې چې لکه دوی اختر لکه داسې تېر نه کړي چې لکه د دوی پکې جامې نه د دوی پکې بوټان نه د دوی پکې یو څه نه. زه دا نه غواړم چې د یو یتیم بچی دی د بغیر د جامو نه اختر تېر کړي او بغیر د پیزارو نه. مننه. مینوالو که موږ داسې سوچ وکړو لکه څنګه چې حذیفه کوي نو داسې یتیمانان ماشومان به هېڅکله هم د یوې خوشحالۍ نه هم نه پاتې کېږي. خپل کوربه ریاض احمد له ورکړي اجازت د الله په امان.